دوستانو دغه ګلالۍ کریمي داسې په افغانستان کې خبریاله وه بیا چې افغانستان حکومت ړنګ سو ولاړه بهر ملک ته هلته په یوروپ کې اوسیږي د څو ورځو راهیسې د ګلالۍ کریمي په اړه باندې مختلفه پوښتنې راپورته سوي دي ویل کېږي چې د هغې نازیبا ویډیو هم راغلې ده نو په دې وخت باندې به موږ نه ځو خو یو څو خبرې د ګلالۍ کریمي د سره شیر کوو چې هغې خپله وضاحت کړی دی هغه له ډېره وخته راهیسې هغه رقم سټایلونه کوي په رقم سټایلو کې ګرځي کله یې خپل ویښتان پرې کړي وي کله یې خپل ویښتان وړکې کړي وي کله څه شمونه کوي په یوروپ کې کله د پردیو خلکو سره میلاویږي لاسونه ورسره میلاووي نو راځئ د ګلالۍ کریمي دغه ویډیو وګورو چې ډېری افغانانو پوښتنې راپورته کړي دي او ګلالۍ کریمي نه پرېږدي په سوشل میډیا باندې او ګلالۍ کریمي په دې ویډیو کې خپله وضاحت کړې ته راځئ د ګلالۍ کریمي دا ویډیو وګورو. سلامونه ټولو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ وخت مو پخیر زه بیخي ستړی یم چې دا موضوع تاسو ته وایم یا په دې موضوع باندې زه خبرې کوم موږ تاسو پښتو کې یو متل لرو وایي البته دې برخه کې متلونه ډېر زیات دي دا متل چې دی وایي پک چا په وراکې نه پرېښودی او دی ویل چې زه د ناوې سره کښېنم اوس تاسې د هماغه جملو څخه یاست تاسو زما د وریښتانو سره څه کار لرئ تاسو زما د سټایل سره څه کار لرئ ولې دومره ډېر درته مهم دي چې تاسې ګرده ورځ په فیسبوک کې په سوشل میډیا کې زما په وریښتانو باندې زما په سټایل باندې خبرې کوئ زه خپله همداسې یو سټایل خوښوم زه خپله د خپلې خوښې ژوند کوم د چا چا پورې څه مربوط دی خپله یې خورم خپله یې ګټم خپل مې ژوند دی خپله په خپله خوښه یې کومه په خپله یې کومه د چا انسان لاندې ژوند نه کوم په خپله د خپل ژوند مالکه یم هیڅوک د چا په طریقه باندې د چا په خوښه باندې زه ژوند نه کوم او نه د عادت لرم څه شی چې زه وغواړم په خپله یې کوم په خپله خوښه یې کوم ځکه زما ژوند دی ما پورې مربوط او زه د دې ژوند مالکه یم اوس تاسې ول دومره وخت زما سټایل ته راکوئ دومره وخت ولې ما ته راکوئ چې زه څنګه کالي واغوندم څنګه سټایل وکړم څنګه وکړم تاسو پورې هېڅ اړه هم نه لري هغه وایي نه کار په هغه څه کار نو اوس تاسې هم همداسې یاست لاړ سې لږ خپل ځانونو باندې کار وکوئ لاړ سې لږ خپل نیمګړتیاوې چې تاسو لرئ هغې باندې کار وکړئ لږ خپل ځان ته وخت ورکړئ ژوند داسې په چټکۍ باندې تېرېږي بیا دغه وخت ولکه تاسو پیدا کړئ